چا سره یو وخت نه شوی، چا کې یو کار نه دی، چا سره ناسته پاسته نه کړي، نو په هغه پسې فضول خبرې مه کوئ. ته په خپله خوښه ژوند کوه سړیه، وایي ته په خپله خوښه ژوند کوه سړیه، دلته کېږي په رښتو پسې خبرې. یو خبره به غور سره واورئ. زه چې نعمت روشن یم، نو زه ستاسو په سر نعمت روشن یم. زه ستاسو د پښو خاورې یم. تاسو ماله مینه راکړې، تاسو ماله محبت راکړی، تاسو ماله سپورټ راکړی. نو ماله په کار وه چې زه ستاسو د مینې د هر څه احترام وکړم. د مین مقصد مې دا دی چې زیات کسان چې کله زما خواله دکان ته راځي، نو کله چې د چا نه تپوس وکړي چې د دکان چېرته یا د سره میلاویږو، زیات کسانو ته عجیبه عجیبه خبرې کوي چې یار دا داسې دی، دا داسې دی، داسې کار کوي، داسې نه کوي. نو پلیز برای کرم یو میسج در کومه، ځکه چې چا سره یو وخت نه شوی، چا کې یو کار نه دی، چا سره ناسته پاسته نه کړي، نو په هغه پسې فضول خبرې مه کوئ. ځکه چې یو خو دا شو غیبت کې راځي، الله پې خفه کېږي، بل د دویم مسلمان په زړه کې د هغه لپاره نفرت پیدا کېږي. نو برای کرم داسې خبرې مه کوئ. او الحمدلله الله حاضر ناظر زه ګڼم چې ما اوسه پورې د چا ذاتیت هم نه دی چېړلی، چې څوک په ما پسې ردې بدې وایي، څوک په ما پسې کنځل کوي، هغو له ما اوسه پورې جواب هم نه دی ورکړی. ځکه چې هغه له زه د خبرې جواب ورکړم، نو د هغه نه زه غټ بېوقوفه شوم، زه غټ قمقل شوم. نو ما اوسه پورې د چا ذاتیت هم نه دی چېړلی، او نه مې څه شوق شته دی. نو برای کرم چې څوک هم راځئ، دل کل کې راځئ، موسټ ویلکم دی. هر ټایم راتلی شي، صرف د جمعې پورې زموږ دکان بند دی، باقي تاسو راتلی شي اني ټایم، موسټ ویلکم دی. زما دکان چې کوم دی په باجوړ ګول مارکیټ عنایت کې لیکي دی، تاسو ته هر ټایم موسټ ویلکم دی د زړه نه. الله حافظ.